د خبریال لیدونکو جوړ بخیر. د نن خبر دا دی چې د سیکانو د وم ګروه حریرای صاحب 329 کلیزه په داسې مهال په افغانستان کې لمانځل کیږي چې د سیکانو لږکي دلته د کړاو ژوند تیروي. نن په سلګونه سیکان د کابل په ګروه حریرای مندر کې سره راغونډ شوي عبادت کوي او د خپل وم مذهبي مشر د زوکړې ورځ لمانځي. دغه مراسمو ته د افغانستان یو شمېر چارواکي او وتلي څېرې هم ورغلي دي. اوس مهال په افغانستان کې د سیکانو هندوانو شاوخوا 15 مندرونه او درمسالونه شته چې له دې ډلې 18 عبادت ځایونه بیا رغونې ته اړتیا لري. تیر کال د هندوانو او سیکانو د عبادت ځایونو او تاریخي ځایونو د ساتنې او مرمت لپاره یوازې 2 میلیون افغانۍ ځانګړې شوې وې، خو سږ کال دا شمېره بیا تر 50 میلیونو افغانۍ لوړه شوې ده. په دې اړه د سیکانو سناتوري انارکلي هنریار خبریال .com ته وویل چې سږ کال به د هندوانو او سیکانو د تاریخي او عبادت ځایونو بیا رغونه پیل شي. د دې له ډلې به په ننګرهار، کابل، پکتیا، غزني او خوست کې دا چاره ترسره شي. البته دا هغه د پیسې چې تصویب شوي دي د ګورودوارې یا مندرونو د بیا رغونې لپاره ډېر ښه اقدام ده. مخکې د دې نه هم ځینې اقدامات شوي دي او هغه زموږ هغه مندرونه خاصتاً چې تاریخي دي، یعنی هندوان په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري، یعنی اسلام نه مخکې، او ځینې ډېر هغه مندرونه دي چې واقعاً تاریخي دي او د افغانستان په 5000 کلنی تاریخ کې ډېر اساسي نقش او رول لري. په هغه پروګرامونو باندې هم کار جریان لري چې سږ کال ځینې تاریخي ځایونه هم بیا رغونې شي. واضح خبره ده طبعا چې دا د حکومت دغه اقدامات واقعا ډېر مثبت اثر لري، خاصتا د اقلیتونو د افغان اقلیتونو د ژوند په هکله، او دا ضرورت هم ده د دې په خاطر چې په جګړو کې افغانستان مختلف خلک ضربه لیدلي دي، خاصتا اقلیتونه، چې بیا هم یو مثبت اقدام ده او دا کولی شي چې د هندوان او سیکان د ژوند په مختلفو عرصو کې مثبت اغیزه ولري. اوس مهال په افغانستان کې 90% مسلمانان ژوند کوي چې له دې ډلې بیا پاتې نورې د بېلابېلو مذاهبو پیروان دي. خو سیکان او هندوان بیا له پیړیو راهیسې په افغانستان کې له سخت کړاو سره ژوند کوي او ان په دې وروستیو کې ځمکې د غاصبینو له لورې هم غصب شوي دي. ډېری وایي که چیرې په افغانستان کې د مذهبي خلکو پر وړاندې پرتې ستونزې حل نشي نو پاتې نور به هم افغانستان پرېږدي. د لا ډېرو نورو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.